کابلوف اندېښنه لرو چې د افغانستان مخکینی پوځ چورلکې به د اوکراین لاس ته ولویږي. سلام، ستړي مشئ، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلاست. د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل له سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړی استازی ضمیر کابلوف ویلي هیواد یې اندېښمن دی چې د افغانستان پخوانی پوځ چورلکې چې د کابل د سقوط پر مهال تاجکستان او ازبکستان ته لیږدول شوي وې اوکراین ته ورکړل شي. ښاغلي کابلوف پرون سه شنبه د زمري پر 25مه له روسي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي د دوی لپاره مهمه ده هغه چورلکې او الوتکې چې له افغانستانه وتلي قومندانانو او د پوځیانو لخوا ازبکستان او تاجکستان ته لیږدول شوي اوکراین ته ونه رسیږي. کابلوف ویلي چې شاوخوا 80 چورلکې د تاجکستان او له 40 تر 50 چورلکو ازبکستان ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې د روسیې ځانګړی استازی دا نه دي څرګند کړی چې د دغه چورلکو په څنګه د اوکراین لاسته ولویږي. د طالبانو د حکومت په وار تاجکستان او ازبکستان هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د الوتکې بیرته ورکړي. دوی اونۍ وړاندې طالبانو یو ځل بیا له تاجکستان او ازبکستان وغوښتل چې دغه الوتکې د دوی حکومت ته وسپاري. بلخوا د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دغه تجهیزاتو کې الوتکې، پوځي وسایط، وسلې او ارتباطي وسایل شامل دي.